بسم الله الرحمن الرحیم. نو تیر درس کې موږ ماس سپیکټرومیټر باندې خبره کړې وه چې ماس سپیکټرومیټر موږ سره څنګه کولی شي چې موږ سره کتلې معلومه کړي د چارجدارو ذرو. نو کله چې جې تامسن ای ایم ریشو چارج تقسیم پر کتله باندې د کیتود شعاګانو دپاره معلوم کړل، نو هغه دپاره معلوم کړي 1.8 کولمب پر کیلوګرام دا معلوم کړو. یعنې 1 کیلو الکتران موږ که واخلو د باندې مې چارج 1.11 کولمب پی. کولمب د چارج واحد دی. بیا مې لیکن غوښتل چې دغه کوم پارټیکل چې کوم دی موږ سره کومه ذره چې ده یا د الکتران چې دی، الکتران باندې خپله چارج څومره دی. صحیح ده. نو که الکتران موږ ته چارج معلوم شي نو موږ کولی شو چې موږ کتله معلومه کړو چې الکترانو باندې به کتله څومره. نو دوی د یونیفارم میګنیټیک فیلډ نه الکتریک فیلډ نه د استفاده کړې په د ایکسپریمنټ کې، او د یو اپریټس یو دغه واغسته، یو باکس غوندې واغسته، یو ټیوب غوندې. هغې ټیوب کې موږ سره یو اټومایزر و. اټومایزر هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه مایع موږ سره بدلوي په ډېرو وړو څاڅکو باندې. موږ چې کله سپری کوو، صحیح ده، سپری کوو او په هوا کې او ښه سپری موږ سره وي، نو هغه ډېر واړه ډراپس واړه څاڅکي موږ سره جوړوي چې هغې ته موږ مست یو، چې ورته یو مست. نو هر هغه شی چې هغه مایع په مست باندې بدلوي هغې ته موږ اټومایزر یو. نو دې اټومایزر کې دلته تیل واغستل، آیل واغستل، او د اټومایزر په واسطه باندې دا سپری کړل. چې کله سپری کړل نو موږ سره په دې کې دوه قسمه پلیټونه لګېدلي وو. یو مثبت پلیټ، د پاسنی پلیټ چې دا مثبت و، لاندنی پلیټ چې دا موږ سره منفي و. پاسنی موږ سره مثبت و، او دلته ټیلیسکوپ چې دی مایکروسکوپ یې لیده چې دغه څاڅکي چې موږ سره راغورځېږي، او دلته ایکس رې هم کتلې وه د لیدو دپاره. ایکس رې نه مې استفاده وکړه چې مثلا دا زه ګورمه دغه ډراپس چې کوم راځي، څاڅکي چې کوم راغورځېږي دې ته یې کتل. صحیح ده. دا هم په یو بند دغه کې دا کار کړی و، په یو بند چې کې خو صرف دغه مایکروسکوپ یا ټیلیسکوپ د لارې د دا شیان کتل چې دا څاڅکي راغورځېږي. کله چې دوی اټومایزر باندې د تیلو یو سپری وکړه، نو دغه سپری په کولو سره موږ سره څه وشو چې دغه تیلو څاڅکي چې دي دا چارجداره شو، شو چارجدار، یا د اټومایزر په واسطه چارجدار شوي، یا چې کله موږ سره موږ ایکس رې استعمال کړه. صحیح ده. کله چې موږ ایکس رې استعمال کړه نو دې ایکس رې کې آینایزیشن یې وکړو. چې وکړو موږ سره آینایزیشن وکړو د هوا. د هوا چې کله آینایزیشن وشو نو هغې نه الکتران ووتلو، هغه الکتران موږ سره په د ذرو باندې چې کوم دی موږ سره د تیلو دغه څاڅکو باندې دوی باندې شو، نو هغه موږ سره څه شو، هغه چارجدار شو. په دې کې موږ سره یو سوری و، او دا څاڅکي موږ سره دغه یو څاڅکي دغه سوري په واسطه دا لاندې مثبت پلیټ نه لاندې پلیټ نه راته. نو دې کې دوه درې حالتونه و. یو په هغه وخت کې دا څاڅکي راغورځېدل چې کوم وخت کې موږ سره پلیټونه موږ برقي ساحه نه وه لګولې، نو یو دا صورت دی. درې صورتونه دي، او درې صورتونو کې بل محاسبه کوو. یو هغه وخت کې چې کله موږ سره الکتریک فیلډ نه برقي ساحه نه وه، موږ مثبت او منفي پلیټونو له برق نه و ورکړی، ډي سي کرنټ مستقیم برق. کله چې موږ دا نه و ورکړی مستقیمه برېښنا، نو دې وخت کې دا څاڅکي را غورځېدل، نو دې وخت کې مطالعه کړل. کله چې برقي ساحه ولګوله او دا څاڅکي ودرول په د دوه پلیټو ترمنځ، نو دې وخت کې مطالعه کړل. او په هغه وخت کې چې کله برقي ساحه موږ سره څه کړه، لږه زیاته کړه، نو دې وخت کې د ده څه کړل، دا شیونه د مطالعې لاندې ونیول. نو درې مختلفو حالتونو کې نو ډېر واړه څاڅکي چې دي هغه سپری کړل. صحیح ده. کله چې هغه سپری کړل نو د جاذبې قوې له امله دغه څاڅکي چې دي موږ سره دغه ډراپ چې دی، دا څاڅکي چې دي دا موږ سره د پاس خوا نه لاندې خواته شی راغورځېدل. او دلته چې کومه قوه وه نو هغه ګریویټي قوه وه، جاذبې قوه. او دغه جاذبې قوه دا دوی سره مساوي وه د دې ام جي سره
ام جی سره، یعنې د تیلو باندې چې کومه کتله وه او جي موږ سره د جاذبې هغه تعجیل دی چې ګریویټي ده. په همدې کله چې دا تیل راغورځېدل دلته موږ سره یو بله قوه دلته په دې تیلو واردېدله چې هغې ته موږ ډریګینګ فورس یو یا استکاک قوه تاسو ورته ویلی شئ. نو هغه ډریګینګ فورس اف ډي، نو دلته یو بله قوه دلته واردېدلې ده. صحیح ده؟ نو په یو وخت کې موږ سره دوه قوې وي، نو په دواړه قوې باید موږ سره صفر وي. نو اف جي همدارنګې ډریګینګ قوه، ډریګینګ قوه اصل کې استکاک قوه ده. سټاکس لا چې کله موږ ته ښیي چې ډریګینګ قوه څه په هوا کې، نو دا باید موږ سره څه دا باید موږ سره صفر وي. او دې له موږ بیا راځو وروسته دا ثبوتو چې دې نه څه موږ سره په لاس راځي. نو اول دلته څه وکړو، برقي ساحه د نه وه لګولې او برقي ساحې نه لګېدو وخت کې د اټومایزر باندې تیلو ډېر نری سپری وکړه او هغه سپری چې دا د هغې تیلو د اساس کې موږ سره په دې وړوکي سوري په واسطه باندې دا څه کېدل، دا موږ سره راغورځېدل لاندې. نو دا هغه سوری دی چې موږ دلته موږ ته ښکاري چې دغه سوري په واسطه باندې دغه تیل چې دي دا راغورځېدل هغه تیلو ساس کې لاندې. ها نو دې وخت کې موږ وروسته موږ محاسبه کوو چې کله چې موږ تیل نو راغورځولي، تیل ګریویټي دغه چې دی موږ برقي ساحه نه وه وارده کړې، نو دې وخت کې موږ سره ټرمینل ویلاسټي د معلومه کړې وه او همدارنګې چې کوم اپ ترست دی که نه د کتلې موږ سره معلومه کړو چې دې کتله چې راځي د دې محاسبه به انشاءالله وروسته بیا وکړو. دویم حالت کې دو بیا څه وکړل چې د برقي ساحه وارده کړه. صحیح ده؟ الکتریک فیلډ یې ولګاو ای. نو کله چې د الکتریک فیلډ ولګاو نو دغه الکتریک فیلډ چې دی دې باندې اوس دوه قوې راغلي، ځکه پاس پلیټ ما سره مثبت دی، پاس پلیټ چې دی مثبت دی، لاندې پلیټ منفي دی. نو کله چې دغه چارج لرونکي ذرې دغه ساس کې کله چې دا لاندې راځي نو یو طرف ته د باندې قوت څه ده، یو قوه لاندې د کتله ده W is equal to mg ده. صحیح ده؟ او بله قوه د باندې پاس قوه ده. پاس قوه کومه قوه ده؟ هغه موږ سره الکتریک فیلډ قوه ده، برقي قوه ده. صحیح ده؟ الکتریک فیلډ موږ سره ځان له یو قوه ده، برقي ساحه چې کله موږ ولګوله نو هغه یو ځان له قوه موږ استعمال کړې ده. نو دې وخت کې دواړه قوې موږ د الکتریک فیلډ برقي ساحه موږ داسې لګولې ده چې دې په نتیجه کې چې کومه قوه وارده شوې ده دا قوه او الکتریک قوه دا موږ سره دواړه څه شوي دي، دا موږ سره مساوي شوي دي. نو ګریویټي قوه، جاذبي قوه دا موږ سره د تیلو دا مساوي کېږي د برقي ساحې د قوې سره. او دې وخت کې دغه ویلاسټي چې ده د دې تیلو دا موږ سره زیرو ده. ویلاسټي د تیلو څه شوې ده، دا زیرو شوې ده. په اول صورت کې تیر سلایډ کې موږ سره دلته وی ویلاسټي شته لاندې را روانه ده، دا تیل لاندې روان دی په وی صورت باندې چې دې ته موږ ټرمینل ویلاسټي یو. ټرمینل ویلاسټي دې ته وایي چې کله موږ سره په یو وسکاس کې یو ټینګ محلول کې یو ذره حرکت کوي او کوم سرعت باندې چې حرکت کوي دغه ویلاسټي ته دغه سرعت ته موږ ټرمینل سرعت یو، دې ته موږ څه یو ټرمینل سرعت یو. ټرمینل ویلاسټي په یو وسکاس کې یو ټینګ محلول کې هوا کې مثلا یو ذره حرکت کوي. صحیح ده؟ چې دې وخت کې د وزن فورس اف ګریویټي او د وسکاس دغه استکاک قوه دا دې وخت کې مساوي، او په دې وخت کې دغه جسم دغه مالیکیول یا دا ذره چې حرکت کوي دې وخت چې کوم سرعت وي دغه سرعت ته موږ څه یو ټرمینل ویلاسټي یو. نو په لومړي صورت کې چې کله موږ برقي ساحه نه وه لګولې نو دا ذره موږ سره په وی ویلاسټي باندې یعنې موږ سره V1 سرعت باندې ټرمینل سرعت باندې دا موږ سره لاندې را روانه وه. دویم حالت کې دلته موږ سره ټرمینل ویلاسټي د زیرو ده، ځکه دواړه قوې موږ بیلنس کړي دي. موږ دومره قوه لګولې ده، برقي ساحه موږ لګولې ده
چې هغې سره مونږ دا ذره چې ده یا د تیلو څاڅکې چې دی لاندې نه راغورځي. صحیح ده. نو دلته مونږ سره فورس اف ګریویټي مونږ ویل چې فورس اف ګریویټي دلته مونږ سره برابر دی د برقي قوې سره. دا هغه پوټینشیل ډیفرنس دی مونږ سره چې مونږ د بیټرۍ په واسطه لګولی دی. بل صورت کې دریم حالت کې دا زموږ دریم کیس دی. دریم کیس کې مونږ څه کړي دي چې مونږه ای چې ده برقي ساحه لږه مونږ زیاته لګولې ده یا الیکټریک فورس چې دی برقي قوه لږه مونږ زیاته لګولې. کله چې مونږ برقي قوه زیاته ولګوله نو دغه آیل ډراپ د لاندې نه پاس مثبت پلیټ ته را روان شو. د تیلو دغه څاڅکی چې دی دا د منفي پلیټ نه مثبت پلیټ ته راغی او دې وخت کې مونږه د ټرمینل ویلاسټي چې ده دا مونږ چیک دا مونږه معلومه کړه. نو دویم حالت کې مونږ سره سسپینډ دی معلق څاڅکی ولاړ دی یو خوا ته هم نه ځي نه پاس پلیټ ته ځي نه لاندې پلیټ ته ځي. لومړي حالت کې لاندې را روان دی. دویم حالت کې چې کله مونږه برقي ساحه دومره ولګوله چې هغه د وزن سره مساوي وه نو ما سره دغه سسپینډ پاتې شو معلق پاتې شو. دریم صورت کې مونږ زیاته برقي ساحه ولګوله یعنې زیاته برقي قوه مونږ استعمال کړه دې وجې نه څاڅکی چې دی د لاندې پلیټ نه پاس پلیټ ته را روان شو. نو کله چې مونږ سره سسپینډ و صحیح ده سسپینډ حالت کې معلق حالت کې نو هغې وخت کې مونږ سره مونږ ویل چې اف برقي قوه دا مونږ سره برابره ده د جاذبې قوې سره صحیح ده او برقي قوه بیا مونږ سره مساوي کېږي د ای پر کیو. دا یاد ولرئ برقي ساحه چې ده الیکټریک فیلډ چې دی دا مونږ سره مساوي دی اف ای پر کیو یا اف ای مونږ سره مساوي دی صحیح ده ای کیو. ای مونږ سره الیکټریک فیلډ دی برقي ساحه مونږ څومره لګولې او کیو باندې مونږ سره چارج دی په دې ذرې باندې. ام باندې مونږ سره د تیلو دغه څاڅکي کتله ده او جي مونږ سره فورس اف ګریویټي ده جاذبې تعجیل دی مونږ سره فورس اف ګریویټي نه وبخئ تعجیل چې هغه 9.8 جي قیمت چې دی مونږ سره 9.8 متر پر سیکنډ مربع ده. چې دا پوټینشیل ډیفرنس چې دی د پوټینشیل تفاوت چې دی مونږ سره ای د یو بل شي نه معلومه ده ای مونږ سره مساوي کېږي وي پر ډي. ډي چې ده د دې دوو پلیټو ترمنځ چې ده فاصله ده چې ده او مونږ څومره پوټینشیل دې ځای نه لګولی دی د بیترین نه نو ای مساوي کېږي وي پر ډي. نو هلته چې کومه معادله وه دلته نو دې په ځای مونږ وي پر ډي اخیستی شو. وي پر ډي کیو دا مساوي شي ام جي صحیح ده. نو مونږ سره به کیو مساوي شي دلته کیو به مونږ سره مساوي شي ام جي ډي تقسیم پر وي ٹھیک ده. که مونږ ته د تیلو کتله معلوموي تیلو څاڅکي د یو څاڅکي کتله معلوموي ډي مونږ ته معلومه چې فاصله دو پلیټو ترمنځ څومره ده وي مونږ سره پوتنشل چې پوتنشل مونږ لګولی دی مونږ کولی شو چې مونږه چارج چې دی دا څه کړو دا مونږ معلوم کړو. نو وروسته بیا کیلکولیشنز نه موږ معلوم کړي چې د دغه چارج چې دی د الکترانو دا منفي 1.14 په منفي 19 کولم په سی به غټه یې ښه ځکه وړه سی چې دا د سرعت دپاره موږ استعمالوو. نو اوکې نو راځو د دې پروف ته چې څنګه کولی شو چې موږ دا پروف کړو. اوکې نو لومړی صورت کیس 1
لومړی حالت کله چې موږ سره الکتریک فیلډ 0 وي، کله چې موږ برقي ساحه یعنی موږ مثبت او منفي پلیټونو ته لا د بهترۍ نه چارج نه دی ورکړی، په دې صورت کې نو موږ سره دغه پارټیکل چې کوم دی زموږ چې کومه ذره ده د تیلو دغه ساس کې د باندې د وزن په لحاظ سره صحیح ده، نو د باندې فورس اف ګریویټي ده، جاذبې قوه ده، او د جاذبې قوې له امله دا لاندې را روان دی، او د دې په مقابل کې موږ سره استکاک قوه ده چې هغه اف وي باندې موږ ښیو. نو دغه استکاک قوه صحیح ده ډریګینګ فورس د استکاک قوه ده صحیح ده. نو دې وخت کې چې دا کوم ویلاسټي باندې لاندې را روان دی، د به ویلاسټي V1 ویلاسټي باندې د تیلو دغه ساس کې دا موږ سره لاندې را روان دی، نو دا V1 چې دی د سرعت به ما سره مساوي شي ټرمینل ویلاسټي چې ورته یو ټرمینل ویلاسټي موږ سره هغه ویلاسټي هغه سرعت چې په هغې وخت کې د جاذبې قوه او د استکاک قوه دا موږ سره مساوي، یعنی هغه سرعت چې په هغې وخت کې جاذبې قوه د یو ذرې دا موږ سره مساوي د استکاک قوې سره، او په دې وخت کې دغه ذره کم سرعت لري دغه سرعت ته موږ چې یو ټرمینل ویلاسټي یو ټرمینل اصل کې ویل کېږي اخرنی سرعت، نو دا د میکزیمم ویلاسټي اصل کې اعظمي سرعت ده دی. نو ټرمینل ویلاسټي V1 کله چې دا برقي ساحه موږ نه لګولي، نو دې وخت کې V1 موږ سره مساوي شي L1 موږ سره د څومره فاصله ووهله په T1 کې T1 وخت کې د څومره فاصله ووهله، صحیح شو، دا موږ سره د ټرمینل ویلاسټي شوه، او دې ته موږ ډریګینګ فورس هم یو صحیح ده FT ډریګینګ فورس دا وسکاس قوه چې کومه ده استکاک قوه چې کومه موږ سره ده. نو دلته چې کوم ډریګ فورس دی د راکاږلو قوه ده چې بری راکاږي دا په دې هوا کې، نو دغه ډریګ قوه چې ده دا موږ د سټوکس لا نه معلومولی شو، سټوکس لا نه، نو دا موږ سره 6 پای ایټا آر او V1 دې کې ایټا چې دا لزوجیت دی، ایټا څه دی موږ سره دا لزوجیت د هوا دی مثلا یا د تیلو دی، صحیح ده دا ذره چې کوم دغه کې تیریږي نو دلته لزوجیت د هوا دی چې د لزوجیت چې د وسکاسټي چې ورته موږ یو آر موږ سره د دغې تیلو د ساس کې شعاع ده شعاع، او V1 د ټرمینل ویلاسټي ده. صحیح ده نو دا ډریګینګ فورس د دې موږ سره مساوي شو. اوکې نو اوس ظاهري وزن د دې تیلو ځکه د باندې خو یو اوچال قوه ده اپترست قوه ده بری، مثلا موږ چې کله یو شی مثلا کله چې موږ یو تیږه یا یو لرګی موږ په دغه کې ورغورځوو په اوبو کې، نو د باندې یو قوه واردېږي چې دا پورته کوي او دا د وزن سره مساوي، صحیح ده، څومره اوبه دا ډسپلیس کوي لرې کوي چې کله دا تیږه یا شی دغه ته ورغورځېږي. نو ظاهري وزن چې دی ما سره د دې تیلو اوسو که دې تیل موږ سره هوا کې روان د باندې یو بله یو قوه واردوي چې د اساس کې بره وړي، نو موږ سره به ظاهري وزن چې دی ظاهري وزن دا موږ سره مساوي د دې تیلو د ساس کې اصلي وزن ماینس
دمه چې کوم قوه هوا واردوي چې د اساس کې بره په هوا کې پورته کوي چې هغې ته انګلیسي کې موږ اپ ترسټ یو. څه ورته یو؟ اپ ترسټ. اپ ترسټ قوه هغه وزن دی یا هغه قوه ده چې دغه ذره بره هوا کې وړي، دغه تیلو ساز کې بره وړي، نو دغې قوې ته موږ اپ ترسټ قوه یو. نو یو موږ سره د ظاهري وزن شو، یو د اصلي وزن، یو د چې کومه قوه واردېږي چې دا پورته کړي، صحیح ده، د دې تیلو د ساز کې. نو موږ سره به ظاهري وزن د دا به موږ سره مساوي شي. ظاهري وزن د موږ سره مساوي کېږي څلور اوکې موږ سره وزن چې دی دا مساوي کېږي مثلا د ډبلیو او ډبلیو مساوي کېږي مثلا د اف سره، صحیح ده، ډبلیو از ایکول ټو اف، اف از ایکول ټو ایم، هغه مساوي کېږي د ام جي سره. خو موږ سره یو بل شی هم دی چې رو چې ده، کثافت چې دی دا موږ سره مساوي کېږي ام پر وي، صحیح ده، او بیا ام چې دی دا مساوي کېږي موږ سره رو کثافت دی وي، صحیح ده. وي موږ سره حجم دی، اصل کې وي څه دی موږ سره؟ وي موږ سره حجم دی د دې دغه. نو کله چې یو ذره موږ سره یو تیلو یو ساز کې دا ګډ دی، نو دې دپاره موږ سره رو کتله به د موږ سره مساوي شي رو 4/3 پای آر، صحیح ده، آر مکعب. دا موږ سره ام شو، دا موږ سره څه شو؟ دا موږ سره ام شو، دا د کتله شو. نو اوس که موږ واخلو چې اف جي د ظاهري وزن چې کوم دی، اف جي د ظاهري وزن موږ سره به مساوي شي اصلي وزن یې، صحیح ده. نو اصلي وزن موږ سره ام صحیح ده. نو اصلي وزن موږ داسې ام جي دی موږ سره که نه، نو ام جي، نو ام موږ سره دا برابر دی 4/3 پای آر مکعب او رو، صحیح ده، منفي 4/3 پای، او دلته موږ سره جیم شته دی، جی دلته هم شته، صحیح ده، او 4/3 پای رو، صحیح ده، رو. او دلته کثافت موږ به د واخلو د هوا، کثافت د هوا انټو جی، صحیح ده. نو موږ داسې ویلی شو چې دې نه موږ اخیستی شو 4/3 پای مشترک اخیستی شو، رو چې ده دا هم مشترک اخیستی شو، جی چې ده دا هم مشترک اخیستی شو، پاتې څه شو؟ پی کثافت د دې تیلو منفي کثافت د شي د هوا. نو دا د تیلو هغه ظاهري وزن شو، د تیلو ما سره څه شو؟ دا موږ سره ظاهري وزن شو. ها، نو کله چې په ټرمینل ویلاسټي کې، ټرمینل سرعت کې، په ټرمینل سرعت کې موږ سره باید د دواړو قوو مجموعه، په ټرمینل سرعت کې موږ سره باید د دواړو قوو مجموعه، یعنې د ډریګینګ فورس چې کومې بر راکاږي استکاک او د ظاهري وزن، دا دواړه باید موږ سره شي، دا باید موږ سره مساوي، صحیح ده. نو زه به ولیکم چې په ټرمینل ویلاسټي کې کله دا جسم د دې تیلو ساز کې سرعت چې دی، د یو تیلو ساز کې سرعت دا اعظمي شو، اعظمي سرعت ته ورسېده چې هغې ته موږ ټرمینل ویلاسټي یو. نو دې وخت کې به زه یم چې ما سره اف جي
دا موږ سره مساوي دی د اف ډي سره، ډریګینګ فورس سره. صحیح ده. نو اف ډي موږ مخکې ویلی و او اف جي موږ ویل چې اف جي موږ سره مساوي شو 4/3 پای آر مکعب جي انټو پی موږ سره رو ماینس رو د هوا، رو کثافت دی، دا به موږ سره مساوي شي ډریګینګ فورس. او ډریګینګ فورس کې موږ مخکې وویلو چې ډریګینګ فورس چې دی چې کوم استکاک قوه ده، صحیح ده، نو یا وسکاس قوه ده، نو 6 پای ایټا آر او دا موږ سره شو V1. صحیح ده. دې کې چې کوم شیان ختمي دو وړو به موږ یو بل سره ختم کړو. مثلا پای چې ده، پای یو بل سره ختمیږي، صحیح ده، او آر چې دی دا به د آر دریو سره ختم شي، نو آر دو به دې خواته دې پاتې شي. نو کوم شی چې ختمیږي به انشاءالله ختم کړو. نو موږ سره به دې خواته به پاتې شي آر مربع. صحیح ده. آر مربع به پاتې شي 4/3 پاتې شو، او پای د پای سره ختمه شوي، جي پاتې شو، پی ماینس پی نه رو او کثافت د هوا دا موږ سره برابر شي 6 پای ختمه شوي ایټا او V1. نو موږ به دې نه آر قیمت د تیلو دا شعاع چې ده دا موږ معلومه کړو، ځکه تیلو شعاع د تیلو دغه څاڅکي شعاع چې ده موږ سره نه معلومیږي د دې څومره شعاع ده، نو موږ دا د دیز نه معلومو دا شعاع ځان ته. نو ما سره به آر مربع دا موږ سره مساوي شي 6 صحیح ده 6 ایټا وی آی موږ سره ټرمینل ویلاسټي ده، 6 پای ایټا دا موږ سره مساوي شي، او دا 3 چې دی دا هم دې خواته موږ ورواړو، صحیح ده، 4 به دې خواته راشي، او جي چې دا به هم دې خواته راشي، او پی ماینس پی پی رو ماینس رو ایر، کثافت د تیلو کثافت د هوا دا موږ سره مساوي شي. صحیح ده. نو ما سره به تقریبا راشي دا که زه تقسیم کم د سره، نو دا به موږ سره راشي 3 او دا به شي 2. نو آر شعاع چې د آر مربع دا موږ سره برابر شي 3 چې 3 کې ضرب ورکړي، نو ما سره به راشي 9 ایټا چې دا لزوجیت دی وی آی او 2 جی انټي رو ماینس کثافت د چا، کثافت د هوا. صحیح ده. نو او دا مونږه آرز مونږ په کار دی، چې آرز مونږ په کار دی دې خواته هم زه دغه واخلمه جذر مربع واخلمه، او دې خواته هم زه جذر مربع واخلمه. نو 9 ایټا وی آی 2 جی رو او رو د نو موږ سره به آر به مساوي شي رو مساوي شي وبخئ 3 ته بار کې شي 3 ته 4 بار وباسئ، صحیح ده، 3 به بالکل بار وځي، نو ایټا وی آی 2 جی انټو رو ماینس رو ایر دا موږ سره د آر قیمت شو.
نو دې کې چې کوم ایټه ده دا وسکاسټي ده، لزوجیت دی د هوا. د هوا لزوجیت دی. وی ټرمینل ویلاسټي ده، ټرمینل سرعت دی، اعظمي سرعت دی د تیلو د څاڅکي چې دا په دې هوا کې راغورځېږي. جی قیمت خو موږ ته معلوم دی، تعجیل دی 9.3 دی. رو چې دا کثافت د تیلو دی، او رو ایر چې دا کثافت د هوا دی. کثافت د څه دی؟ هوا دی. او آر د تیلو شعاع ده. آر څه دی؟ د تیلو د څاڅکي شعاع. نو دا زمونږ آر، دا زمونږ وروسته په کاریږي دا آر. دا مونږ سره تیلو د څاڅکي مونږ څه پیدا کوو؟ دا مونږه شعاع معلومه کړه. نو که مونږ دا قیمتونه واچو نو مونږ ته تیلو شعاع به څه شي؟ مونږ ته معلومه شي. اوس چې کله دویم، دا خو لومړنی حالت و چې کله مونږ سره ټرمینل ویلاسټي باندې V1 سرعت باندې دا څاڅکی مونږ سره څه کېدو؟ دا مونږ سره لاندې راغورځېدو، لاندې را روان. دویم صورت کې کله چې دویم حالت کې کله چې ای مونږ ولګوله، برقي ساحه مونږ څه کړه؟ اپلای کړه، وارده کړه. صحیح ده؟ یا دویم حالت هغه وخت کې چې کله مونږه دغه څاڅکی معلق کړو. په لومړي صورت کې خو څاڅکی لاندې را روانو، مونږ برقي ساحه نه ولګولې. په دې حالت کې مونږ برقي ساحه ولګوله، خو داسې برقي ساحه هم ولګوله چې دا څاڅکی چې شو سسپینډ شو، معلق شو، ونښتو. نو کله چې مونږ سره دغه څاڅکی لاندې را روانو نو د باندې مونږ برقي ساحه ولګوله، دا پازیټیو پلیټ دی، لاندې منفي پلیټ دی. نو کله چې دا لاندې را روانو نو د باندې مونږ قوه وارده کړه، برقي ساحه مونږ ولګوله. دومره برقي ساحه مونږ ولګوله چې دغه څاڅکی مونږ سره د ده سرعت چې دی مونږ دا 0 کړو، دا څاڅکی مونږ سره معلق شو. نو یو طرف ته د ده وزن دی او بل طرف ته مونږ د باندې برقي قوه وارده کړې ده، او د دواړه بیلنس دی مونږ سره، د دواړه مونږ سره څه دي؟ بیلنس دی. او دې وخت کې سرعت چې دا 0 دی، دا به یاد ټرمینل ویلاسټي دې وخت کې مونږ 0 کړی. نو کله چې سرعت 0 شو نو دغه څاڅکی دا معلق شو، په دې هوا کې معلق شو مونږ سره. نو دې وخت کې مونږ سره کومه برقي ساحه چې مونږ لګولې او کوم چې د ظاهري وزن دی دا مونږ سره مساوي دي. صحیح ده؟ نو مونږ سره برقي ساحه چې ده، برقي قوه چې ده، دا مونږ سره مساوي کېږي کیو او ای. ای برقي ساحه ده او کیو باندې چارج دی، او د ام جی د کتله ده. خو مونږ ته دا معلومه ده چې برقي ساحه ای چې ده، الکتریک فیلډ، دا مونږ سره مساوي کېږي وی پر ډي. دا مونږ سره مساوي کېږي الکتریک فیلډ چې دی، دا مونږ سره مساوي کېږي وی پر ډي. نو دا قیمت که مونږ پازي کې وضع کړو دلته، نو مونږ سره به کیو د دې په ځای مونږ واخلو وی پر ډي ام جی. وی دلته دغه وی چې کومه ده دې باندې د 0 د سره ولګوم چې دا ما سره پوتانشل دی،
چې موږ د مثبت او منفي پلیټ ترمنځ چې کوم پوتانشیل لګولی دی دا هغه دی او ډي دوی ترمنځ څه ده دغه فاصله ده د مثبت او منفي پلیټ ترمنځ څه ده موږ سره فاصله ده نو ما سره کیو وی 0 ډي ام جي نو دا موږ سره یو بله معادله شوه دا تقریبا موږ سره شوه دویمه او دغه آر والا معادله زمونږه دا لومړی معادله ده دریم صورت له راځو دریم حالت له دریم حالت کې مونږه برقي ساحه لږه زیاته لګولې ده برقي ساحه هم لږه قوي کړي یعنی برقي قوه لږه مونږ زیاته کړې ده کله چې مونږ برقي قوه زیاته کړه نو دغه ساس کې چې دی د بره روان شو نو دلته مونږ سره آیل ډراپ چې دی تیلو دغه ساس کې دا کوم خواته روان دی بره روان دی نو دلته اف ای مونږه برقي قوه چې ده دا لږه زیاته کړې ده او د باندې لاندې چې دی مونږ سره دوه یو د ده وزن دی صحیح ده او بل د یو بل هم چې ده چې د برقي قوې مخالفت کوي هغه ډریګینګ فورس دی هغه چې موږ سره ډریګینګ فورس دی او دې وخت کې ما سره ټرمینل سرعت چې کوم دی چې کوم سرعت ما دا بر روان دی V2 دا بره چې روان دی ټرمینل ویلاسټي چې ده دې وخت کې ټرمینل ویلاسټي دا موږ سره دا برابر موږ سره L2 ډیوایډ بای T2 T2 د دغه فاصله چې وهي توی کوي او T2 د ټایم دی چې څومره ټایم کې تیری نو دا ټولې قوې باید موږ سره صفر سره مساوي نو برقي قوه همدارنګې ډریګینګ قوه او همدارنګې یعنې باید د موږه د برقي قوې نه ډریګینګ قوه هم لرې کړو او همدارنګې د ده چې کوم وزن دی دا هم باید لرې کړو صحیح ده نو ما سره به برقي قوه دا موږ سره مساوي شي اف ډریګینګ قوه دویم صورت کې چې بره روان دی پلس اف جی برقي قوه موږ سره مساوي کیږي کیو ای صحیح ده دا دریم صورت دی دریم صورت کې موږ سره تیلو ساس کې بره موږ روان کړی دی نو کیو ای دا موږ سره مساوي شي او اف ډي چې دی موږ سره همغه دی چې 6 پای ایټا آر او سرعت بدل ته موږ چې ونیسو خالي وي دوه او اف جی دی اف جی چې کوم دی هلته موږ ویلو چې اف جی وبخئ اف جی چې دی موږ سره اف جی موږ تر په اول صورت کې اف جی موږ سره مساوي کېږي سره د اف ډي سره او اف ډي قیمت موږ هغه چې 6 پای ایټا آر وی 1 دا قیمت به موږ دلته وضع کړو د اف جي په ځای صحیح ده دلته به موږ د اف جي دا بل قیمت هم واچو 6 پای ایټا آر وی 1 دا موږ واچو نو دې کې موږ څو شیان کامن اخیستی شو 6 پای 6 هم کامن دی پای کامن ده ایټم کامن ده آر مشترک دی کامن مطلب مشترک نو ما سره پاتې شو V1 جمع V2 یا V2 جمع V1 یو شی دی صحیح ده کیو ای خو موږ ته کیو ای چې دی
ای مونږ ته دا معلومه چې ای مونږ سره مساوي کېږي د وي ډي سره، نو مونږ سره به راشي 6 پای ایټا آر وي 1 جمع وي 2 وي 1 جمع وي 2. نو کیوم به مونږ سره مساوي شي، کیوم دا مونږ سره مساوي شي 6 پای ایټا آر وی 1 جمع وی 2 دا ټرمینل سرعتونه دي، डी پر وی مونږ سره پوتانشل دی چې مونږ د دو پلیټو ترمنځ لګولې، ډي چې دا فاصله د دو پلیټو ترمنځ. نو که مونږ دا قیمتونه واچو، آر قیمت مونږ مخکې نه معلوم کړی دی، آر قیمت څه کړی مونږ مخکې نه مونږ معلوم کړی، آر قیمت که دلته مونږ وضع کړو دلته په دې معادله کې، نو کیوم به مونږ سره مساوي شي، یعنې د الکترون باندې به چارج مونږ سره مساوي شي 6 پای ایټا لزوجیت دی डी پر وی انٹو وی 1 جمع وی 2 او آر قیمت چې دی، آر قیمت به مونږ د پازي نه راواخلو، آر مونږ چې را ایستلی و هلته 9 پر 2 ته کولی شي چې واخلي جذر لاندې 3 پای نو موږ سره تقریبا داسې راغلی چې درې راغلی و، صحیح ده، او بل موږ سره راغلی و ایټا وی 1 ټرمینلسټي وه موږ سره په هغې کې، او 2 وه همدارنګې جیو او پی ماینس رو وبخئ رو د هوا دا جذر لاندې و، داسې دا آر قیمت موږ دلته وضع کړو. نو د دې نه موږ کیوم قیمت چې دی د الکترانو دا موږ را ایستی شو چې الکترانو باندې چارج څومره دی، الکترانو باندې چارج دا تقریبا څومره دی. نو دا چې کله موږ وزن کو دلته موږ سره یو بل شی هم راځي 3 شپږ 18 نو اصل کې ما سره راځي 18 او پای شپږ لوچې 3 ضرب 18 راځي ایټا डी انٹو وی 1 جمع وی 2 لاندې پوتانشل دی موږ، او دا به موږ سره شي یو بل قیمت ان وی 1 ایټا 2 جی رو او رو د هوا کثافت. نو دا قیمتونه چې موږ وضع کړو نو موږ سره به کیوم چارج چې دی دا راوځي موږ سره. نو تامسن چې دی برقي ساحې د استعمال له مخې هغه برقي الکتریک فیلډ استعمال کړو، الکتریک فیلډ په استعمالولو سره د کیوم چې دی هغه معلوم کو، او وویل چې دا موږ سره چې دی د الکترانو باندې چارج چې دی دا 1.02 لس په توان د -19 کولمب پر کیلوګرام. او دوی دا د یو څاڅکی نه بلکې دا ایکسپریمنټ ډیرو څاڅکو دپاره دا تجربه وکړه، بار بار دا ایکسپریمنټ وکړل. نو دوی ویل چې دغه چارج چې دی دا کوانټایز دی، صحیح ده، یعنې ما سره چارج راځي یو کیوم، صحیح ده، لکه یو چارج دا مثلا 2 د 2 چند چارج راتلی شي، 3 چند راتلی شي، 4 چند راتلی شي، داسې نشي کېدی چې ما سره 2.5 کیوم،
صحیح ده، یا 0.0.1 دا نه، بلکې دا چارج ملټیپل به راته، څو چنده، 1 چند، 2 چند، 3 چند، 4 چند، 5 چند، 6 چند ته راته. نو دو هوا مثلا هوا بدل را بدل کړه یو بل شي، ټولو کې همغه دغه چارج بیسیک ویلیو چې هغه دا راتله، د دې به څو چند راته، مثلا 2 چنده، 3 چنده، 4 چنده. نو مثلا 2 چنده چې دې کې 2 الکترون، که 3 چنده مثلا دې کې 3 الکترون ایټسټرا. نو که هم دې ته معلوم کړو چې که مونږ سره چې دی الکترون باندې چارج چې دی د 1.4 کولم دی، هغه 1.59 تقریبا راایستی و، 1.59 تقریبا دغه قیمت راایستی و. نو که راوند اف کې تقریبا 1.5 دقیق 1.5 کولم پر کیلوګرام د دا چارج چې دی دا چک دا محاسبه کوو. نو کله چې دا چارج محاسبه کوو نو اوس خبره اسانه شوه. نو موږ سره موږ سره جې تامسن خو مخکې نه معلوم کړو چې دا 1.8 لس په توان د 11 وبخښئ دا کیلوګرام دی کې نشته دی، کولم دی صرف 1.8 کولم دا معلوم کو. او دا موږ سره کولم چې کوم جې تامسن قیمت معلوم کړی ریشو کولم پر کیجی و. ها نو چارج د الکترون چارج موږ ته پته ولګي چې الکترون باندې چارج څومره دی. الکترون باندې چارج چې دی، الکترون باندې چارج 1.02 لس په توان -19 کولم شو. دلته موږ کتله به واخلو او دا موږ سره مساوي شو 1.8 لس په توان 11 سره 11 کولم پر کیلوګرام سره. نو کتله به موږ سره مساوي شي 1.02 لس په توان -19 کولم تقسیمي 1.8 لس په توان 11 کولم پر کیلوګرام، دا موږ سره مساوي شي د کتلې سره، د کتلې د الکترون سره. نو دا چې موږ تقسیم کو نو ما سره به کتله د الکترون 9.11 لس په توان -11 کیلوګرامه د الکترونو کتله شي ما سره. صحیح ده. نو الکترونو کتله چې ده، الکترونو کتله ای مطلب د الکترونو کتله صحیح الکترون 9.11 لس په توان -11 کیلوګرام شو. نو الکترونو باندې چارج منفي دی، منفي 1.02 لس په توان -19 وبخښئ -19 کولم. او الکترونو کتله چې ده دا موږ سره راغله 9.11 لس په توان -11 کیلوګرام. او که داسې واخلو موږ 9.11 لس په توان -28 ګرام داسې مغستی شو. او ریشو د الکترونو دا موږ سره 1.8 لس په توان د 11 کولم پر کیلوګرام راځي. تقریبا یو الکترون 1840 ځلې کوچنی دی د یو الکترون څخه، د یو پروتون څخه. یعنی 1840 الکترونه دا د یو پروتون کتلې سره مساوي دي. 1840 الکترون که موږ واخلو دا د یو پروتون سره څه دي، د یو مساوي دي. او تقریبا 1842 ځلې سپک دی د یو نیوترون څخه. یو الکترون چې دی که موږ 1842 الکترونه واخلو دا د یو نیوترون سره څه دی، دا موږ سره مساوي دي. دا موږ سره د ریشو چې هغوی څنګه معلومه کړې وه د هغې ثبوت و چې
چې مونږ کولی شو چې ایم ریشو دې فارمولې څخه څه شي استفادې سره مونږ کولی شو چې ایم ریشو د کیو باندې چې کوم چارج دی دا مونږ پیدا کړو او ایم ریشو مونږ مخکې معلومه کړې وه په تامسن په ایم ریشو تامسن معلومه کړو هغې دپاره مخکې یو ویډیو مونږ جوړه کړې وه نو هغې کې ایم ریشو مونږ معلومه کړه په دې کې چارج مونږ څنګه پیدا کړی دی یا ملیکن دا ایکسپریمنټ څنګه کړې وه نو هغې دپاره مونږ فارمول چې دی هغه راویسته چې دا څنګه کړې وه دې کې خالي دومره یاد ولرئ چې ایټا لزوجیت د چې دی دا د هوا دی صحیح ده ویسکاسټي د هوا ده لزوجیت د هوا دی صحیح ده ډي موږ سره فاصله ده د دو پلیټو ترمنځ مثبت او منفي پلیټ ترمنځ چې کومه فاصله ده ډي هغه ده صحیح ده V1 موږ سره کله چې دا پارټیکل چې برقي ساحه موږ نه وه لګولې او دا لاندې را روانه په کوم صورت سره ټرمینل ویلاسټي ده یا ضمي سرعت دی د چې کله لاندې را روانه V2 دا ضمي سرعت دی کله دا بره روانو کله چې موږ برقي ساحه ولګوله او وي موږ سره پوټنشل دی موږ سره څه دی پوتانشیل دی چې کوم موږ لګولی دی د دو پلیټو ترمنځ